دا ستاسو کتلی شئ چې دا څومره ضعیف دي. دا چېرته د ګندنالې نه راوچت شوی دی او دلته په حفاظت کې پروت دی. تاسو دا هم کتلی شئ، دا وګوره، دا ضعیف شوی دی. داسې د قرآن مجیدونو نه دا ټولې بوجۍ ډکې دي. تاسو دغه مسله حل کړئ. دلته یو مسله ده د اوبو، دغه هم کتلی شئ. دغه مشر دا راکو چې دغه ضعیف قرآن مجید اول تاسو وګورئ او بیا چې کوم دی داسې فکر کوي. نو په دې باندې چې کوم دی ډېر وخت هم خرابېږي، خو د دوی نه وخت ته ګوري نه چې کوم دی هغه ټایم ته ګوري چې دا ضایع کېږي. خو صرف یو مسله ده او هغه د اوبو ده. ډېرې دعاګانې به هم درته وکړي، هغه که زمونږ خور وي، که زمونږ ورور وي، که په هر ملک کې وي، که مسافر وي، که هر څوک وي، نو د مرګ هېڅ پته نه لګي. پکار ده چې دغه د ثواب کار وشي. نو پیسې خلک په نورو څیزانو کې هم لګوي خو هغه بیکاره دي. نو دغه د ثواب په نیت باندې دغه پیسې ولګوئ او دغه زمونږ مسله حل کړئ. یو د کوی ضرورت دی راته چې دغه قرآن مجیدونه موږ په پاکو لاسونو باندې راواخلو. ستاسو ته به هم ثواب میلاو شي، موږ ته به هم